غواړې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس په لاس کې ونیسي او تا ځان سره جنت ته بوځي؟ حتما غواړې. تاسې به وایئ چې آیا دا کار کیدونکی دی چې رسول الله مبارک دې زما لاس په لاس کې ونیسي او ما دې ځان سره جنت ته بوځي؟ همدا کار کیدونکی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو څوک چې کله سهار شي، یعنې د سهار د لمانځه وروسته دا کلمات ووایي چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فقط دغه کلمات وایي چې یعنې الله زه په دې راضي او خوشحاله یم چې ته زما رب یې او اسلام می دین دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم می نبی یا پیغمبر دی. فقط همدغه کلمې د رسول الله وعده ده چې تاسو ته به لاس په لاس کې درکړي او تاسو به جنت ته داخل کړي، فقط په همدغو کلماتو باندې. نو راځئ اوس لږ ځان سره فکر وکړئ او دومره لوی اجر او ثواب ته وګورئ. انشاءالله همدغه کلمات به د الله جل جلاله په امر او د رسول الله په لاس باندې تاسو جنت ته بیایي. راځئ دا کلمات له ځان سره همیشه تکرار کړو تر څو جنت ته د رسول الله مبارک سره لاړ شو. السلام علیکم.